د ملم جبې د لوړو غرونو په ډډه کې چېرته چې د نښترو ونې ولاړې دي او یخې چینې بهیږي، په یوه کوچني کلي کې ګلالۍ اوسېدله. ګلالۍ لکه د خپل نوم په شان د غره د ګل غوندې تازه او پاکه وه. 20 کلنه وه، سترګې د ملم جبې د جیل په شان ژورې او په زړه کې د تعلیم ارمانونه وي. هغې غوښتل چې استاذه شي او د خپل کلي د جنکۍ رڼا ته راولي. خو د هغې پلار ګل خان د یوې سیمټو په فکرۍ کې مزدوري کوله. ملا یې په مشقت کې کږه شوې وه او د غربت د لاسه یې د زړه تنګ شوی و. کله چې په پښتنو کې غیرت په دولت بدل شي، نو بیا د پلار په سترګو پردې راشي. په ګل خان باندې د خلکو پورونه قرضونه ډېر شوي وو. یو ماښام د کلي د خان سره یو سړی راغی چې نوم یې زرین خان و. زرین خان د 80 کلونو زیات و، غټه ګېډه، په سر یې مصنوعي ویښتان او په لاسونو کې د سرو زرو ګوتې وې. هغه د پېښور یو غټ کاروباري و. کله چې ګلالۍ د مېلمنو لپاره چای راوړه، د زرین خان په سترګو کې د هوس لمبې بلې شوې. هغه ګل خان ته وویل: ګل خانه، دا لور دې د دې تنګو درو لایقه نه ده. دا خو زما د مهرونو ملکه ده. دا په دې کلي کې څه کوي؟ دا خو ډېره ښایسته ده. هغه شپه ګل خان خپلې ښځې بیبي ګلې ته وویل: زرین خان د ګلالۍ مرکه کړي، دا هغه به زما ټول قرضونه خلاص کړي. زما زامنو ته به په ښار کې کارونه ورکړي او موږ ته به په سوات کې یو ښکلی کور واخلي. بس ګلالۍ به ورکو. بیبي ګلې په لومړی سر کې وژړل، خو کله یې چې د سرو زرو د بنګلو او نوي ژوند خیال وکړو، نو خاموشه شوه او ویې ویل: بچیانې خو د پردی کور مال وي، که نصیب یې په ښار کې وي نو موږ یې ولې بندوو؟ کله چې ګلالۍ ته پته ولګېده، نو د هغې خپو لاندې ځمکه ووتله. هغې د پلار خپو کې سر کېښودو. بابا، ما مه خرڅوه، زه به مزدوري وکړم، زه به ستا قرضونه خلاص کړم، خو ما دغه بوډه سره مه لیږه. مګر ګل خان چې د پیسو نشې روند کړی و، په غوسه شو او ویې ویل: دا زما فیصله ده، که دې انکار وکړو نو خپله غاړه به وسه کړم یا به ستا سر پرې کړم. ما ژبه ورکړې ده. د واده ورځ راغله. ګلالۍ ته یې سرې جامې ور واخیستلې، خو د جامې هغې ته لکه د کفن غوندې ښکارېدې. نکاح وشو او ګلالۍ د ملم جبې له یخنۍ نه د پېښور تودو او زنداني محلونو ته لاړه. زرین خان د هغې سره د یوې مېرمنې په شان نه، بلکې د یوې اخیستل شوې وینځې په شان چلند کوو. هغه به ټوله ورځ په سرو زرو او قیمتي کلو کې پټه وه، خو په زړه کې اور بل و. زرین خان به خپلو ملګرو ته ویل: ګورئ، په پیسو هر څه اخیستل کېږي. دا د غره ګل ما په خپلو پیسو راوړی دی. ګلالۍ یو ځل خپلې مور ته په پټه ټلیفون وکړو: ادې، زه دلته مړه کېږم، دا سړی ډېر سلیم دی، ما د دې قید نه وباسه. خو مور یې ورته وویل: لورې لږ صبر کوه، ستا د لاسه اوس د ستا وروڼو خپل ګاډي دي، پلار دې اوس په ارامه دی، ښځې باید هر څه برداشت کوي. ګلالۍ پوهه شوه چې هغه د خپلې کورنۍ لپاره یوازې یو سودا وه. 2 کاله وروسته د ګلالۍ رنګ الوتلی و او د سترګو لاندې یې تورې خلکې جوړې شوې وې. یوه شپه کله چې زرین خان ویده و، ګلالۍ بالکوني ته راووته. د پېښور اسمان ته یې وکتل، ستوري ورته د ملم جبې د ستورو په شان ښکارېدل. هغې یو کاغذ راواخیسته او په رپېدلي لاس یې ولیکل: بابا، ستا قرض خلاص شو، وروڼو ته ژوند جوړ شو، خو د ستا لور مړه شوه. کاش چې زه تا لور ګڼلی وی، نه د خرڅولو مال. بیا هغې هغه د مانګکو دوا زهر وڅښل چې له ډېرې مودې راهیسې یې ساتلی وو. سهار چې کله نوکرانو ورغلل، ګلالۍ د ابدي خوب ویده شوې وه. کله چې مړی کلي ته یوړل شو، ګل خان او بیبي ګلې ډېرې چغې وهلې. خو اوس ډېر ناوخته و. هغې ته یې د ملم جبې په هغې هدیره کې ځای ورکړو چېرته چې هغې په ماشومتوب کې لوبې کولې. د هغې په قبر د نښترو پاڼې یې رژېدې. خو ګلالۍ تل لپاره د خپلو خلکو له بې حسۍ نه خلاصه شوې وه. دا کیسه یوازې د ګلالۍ نه ده،
دا د هغه زرګونو پښتنو جنکۍ کیسه ده چې د پلار او ورونو د لالچ قرباني کیږي. مور او پلار ته پیغام: لورګانې د الله رحمت د هغوی سودا کوئ مه په کومو پیسو چې تاسو خپل ژوند جوړوئ. د هغو سودا مه کوئ، دا خواست درته کومه.